په ایران کې لا هم د حکومت ضد لاریونونه روان دي. هم د دې مظاهرو ملاتړ د امریکا او ایران ترمنځ ورلمخه خراب تعلقات لا پسې ترنګلې کړي دي. د مظاهرو ځپلو لپاره د حکومت سختو اقداماتو ته په پام ولسمشر ټرمپ د ایران پر ضد د پوځي اقدام دړکه ورکړې وه، خو د جنوري پر 12 نیټه په تهران کې د ایران د خارجه چارو وزیر د بهرنی سفیرانو غونډې ته وویل چې ایران جنگ او خبرو دواړو ته تیار دی. خبرې باید جدي او رښتینې وي، نه چې حاکمانه او د خپلو شرطونو تپل وي، لکه چې د ځینو هیوادونو خوی دی. تر دې یوه ورځ وړاندې ډونالډ ټرمپ ویلي ول چې ایران ورسره د مذاکرات لپاره رابطه کړې ده، خو بیا وروسته پر سوشل ټروت ټولنیزه رسنۍ پر هغو هیوادونو 25% تعرفه اعلان کړه چې له ایران سره سوداګري کوي. په ایران کې خلکو د دسمبر پر 28مه د ګرانی پر ضد مظاهرې پیل کړې چې وروسته په حکومتي ضد لاریونونو بدلې شوې چې د ځپلو پر مهال یې سلګونو کسانو ته د مرګ ژوبلې اوښتو رپورټونه دي.